زه نعمت الله نوم دی، د صدیق پاټک صدیق آباد پاټک اوسېدونکی ما. په دې کې خپله غریبي کوم. ماخوستن تقریبا په باندې 6 بجې دي، په ما باندې د وسلې سره کسان رال، زما یې بېعزتي مو وکړله. په دوکان کې وګرځېد ښه باقاعده چې څه وو هغې اوچت کړل نه او ځکه چې بورډونه راته وویل شو، زه خو یو کس وم، ما ورته هېڅ هم نه شو ویلی چې زه غریب سړی یم، زه د شا د 2 روپۍ هم د څه نشم کولی، ځکه چې تاسو څه کوئ ویې کوئ. نو دا خو زمونږ سره نه دی، یوازې زما سره کېږي، سبا د بل سره هم کېږي. په دې ځګړ کې ډېر واردات روان دي، دغه کېږي. د دې خامخا موږ حکومت ته دا درخواست ورکوو چې دې ته خامخا مخنیوی وکړه. خو دا نه کېږي، زما خو دا غریبي ده، زما خو دا قطع دي. سهار راوځم، ماخوستن ځم، نه چرس خرڅوم، نه افیم خرڅوم، نه هېڅ هم نه خرڅوم، دغه روزګار کوم، تیار سودا راوړم د 15 روپو د دې ځګړ کې زه ناست یم. خو زه دا خواست حکومت ته کوم چې باقاعده دې ځګړ کې د مکمل د ریکوی وشي، دغه درخواست پکې وشي. دا ول د خلکو سره ظلم روان دی، نن زما سره روان دی، سبا مې د بل ملګري سره روان دی، د بل سم کېږي. په ما یو سړی ثبوت وکړي چې او یاره دا روزګار کوي یا په دې سره افیم خرڅېږي یا ورسره چرس خرڅېږي، په ما څوک ثبوت وکړي. دغه شودو روزګار هم کوم، دغه بیکري هم تیاره راوړم، باقاعده واده زما چې کوم اړین وړي وه صحیح ده، زما بېعزتي هم وکړله، بورډونه هم راته وویل شو، هر څه راته وویل شو. خو ما د خپل عزت خیال ساتو. ما ویل چې یاره چې څه شی وړي ویرې سي، زما هېڅ هم ورته نه دي ویلي. باقاعده داسې تلاشي کوله لکه چې دا مې زما سم دغه دي نیکان مې دي او راباندې رالوالېدو، په تمانچو یې راته لاس کې دا کېښوده چې یاره چې څه شی درسره او دا څو کسان وو؟ یاره دا په ما پسې 2 کسان راننوتل، باقاعده د دې کوڅې کې هم کسان ولاړ وو چې دې ځګړ کې مې هر څه دغه کړل. او زه چې څنګه تاڼې ته ورغلم، تاڼه کې چې هغې ښه الله دې قدر وکړي، په یوه منډه باندې زما سره رال، خو د هغو کسانو بیا څه پته نه لګېدله، په دې کوڅه باندې ووتل. نن زما چې د خپل روزګار ته هم تبه نه لګي، ځکه چې حالانکې په ما باندې نن د خفګان او د ډېر هغه د لاسه، ځکه زما څه ظلم روان دی چې غریب سړی یم، ولې مې تکلیف